السلام علیکم دوستانو، تازه خبر در سره شریکوم چې د پیښور په پلوسی علاقه کې دوه خواجه سرا یا هجراګانو باندې ډزې شوي دي چې پکې یو هجرا چې ګلپاڼه نوم یې دی هغه وژل شوی دی او بل ډېر سخت زخمی دی. د دې واقعي مکمل رپورټ دلته وګورئ چې دا کار چا کړی دی او ولې کړی دی. دوستانو، پرون ماسخوتن د ګلپاڼې او چاحت په نوم باندې دوه خواجه سرا یا هجراګان چې یو واده ته بوتلل شوي وو چې هغوی په واده کې پروګرام وکړو، یعنې ډانس وغیره یې وکړل. خو کله چې پروګرام ختم شو او دوی بیرته د راتلو په دوران کې چې دغه وخت کې پرې چا ډزې کړي دي او ګلپاڼه او چاحت یې په ډزو ویشتلي دي چې پکې د ګلپاڼې په نوم خواجه سرا د ډزو په دوران کې په همغه ځای مړ شوی دی او بل خواجه سرا چې چاحت نوم یې هغه 6 ډزه لګېدلی دی او سر یې هم زخمی دی او اوس مهال د پیښور په خیبر ټیچینګ هسپتال کې داخل شوی دی. د خواجه سرا د تنظیم صدر فرزانې هم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوه خواجه سرا چې ګلپاڼه او چاحت نومیږي په لوسی کې پروګرام ته تللي وو چې په واپسۍ کې پرې نامعلومو کسانو ډزې کړي دي. پولیس په خپل بیان کې ویلي دي چې ډیر زر به مجرمان ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا د وژلو دا لومړی واقعه نه ده. له دې نه وړاندې هم ډیر داسې واقعیات شوي دي چې ډیر خواجه سرا یا هجراګان وژل شوي دي، خو تر اوسه قاتل نه دی معلوم شوی او که معلوم شوی هم دی نو خلاصې تڼۍ ګرځي. داسې خلکو لا شرم پکار دی چې په دې بې ازاره مخلوق لاس اوچتوي، ځکه چې همدا خلک یې ودونو له بوځي، پروګرامونه پرې وکړي، مستیانې ورسره وکړي، خو بیا پرې ډزې وکړي او مړه یې کړي. حکومت له پکار دی چې د دې خلاف هم قانون سازي وکړي او د داسې وژنو په خلاف سخت قدم پورته کړي، نو هر سړی به محبوس شي. مننه کوم قدرمنو چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو او خبرونو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.